سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. په پروان کې د یوه ځانمرګي برید په پایله کې 2 تنه وژل شوي او د 3 بهرنیو ځواکونو په ګډون 15 نور ټپیان دي. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ مسؤلین وایي دغه پیښه تېر ماښام د بګرام ولسوالۍ په سینځایو کلي کې هغه مهال رامنځته شوه چې یوه ځانمرګي بریدګر د بهرنیو ځواکونو د ګزمې یو کاروان ته نږدې خپل چاودونکو توپ ته چاودنه ورکړه. طالبانو د دغه برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. ولسمشر غني وایي د عبدالجبار قهرمان د سپېڅلو هیلو د پوره کولو په موخه د ټاکنو پروسې پر روڼوالي او بریالي ترسره کېدو ټینګار وکړ. نوموړي تېره ورځ د ویډیو کنفرانس له لارې د هېواد د 14 ولایتونو له دولتي مسؤلینو سره په کتنه کې له ټولو هېوادوالو وغوښتل چې په ټاکنو کې په خپل پراخ ګډون سره د قهرمان اروا ښاده او د هغه پاک ارمانونه وپالي. ولسمشر همداراز یادو مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې د ولسي جرګې د ټاکنو د ښه ترسره کېدو او د خلکو د پراخ ګډون لپاره خوندي فضا او ډاډمن امنیت تأمین کړي. په ننګرهار کې د داعش ډلې یوه پاکستانۍ کورنۍ ونیول شوه. د دغه ولایت د والي ویان عطاالله خوږیاڼی وایي د محمد افضل په نامه د پاکستان د لاهور اوسیدونکی چې له تېر یوه کال راهیسې د داعش په لیکو کې فعالیت کوه غوښتل یې د تورخم له لارې پاکستان ته ولاړ شي، خو تر هغې مخکې تېره ورځ له خپلې مېرمنې او 2 لورګانو سره یو ځای د اچین په باندر سیمه کې نیول شوی دی. د دې سره سم د دغه ولایت د بټي کوټ ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې د ځانمرګو بریدونو 3 واسکټونه هم ترلاسه شوي دي. د ارزګان په ګیزاب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې 7 طالبان وژل شوي او 11 نورې ټپیان دي. د ګیزاب ولسوالی عزت الله لطیفي وایي په دې 2 ورځنیو نښتو کې چې تېره ورځ پای ته ورسېدل 6 سیمه ییز پولیس هم وژل شوي او 3 نورې ټپیان دي. د نوموړي په وینا طالبانو غوښتل دغه ولسوالۍ ونیسي خو خپلې موخې ته ونه رسېدل او د افغان ځواکونو له لوري شاتګ ته اړ کړای شول. په هرات کې طالبانو د یوه قمندان په کور کې د یوې چاودنې له امله د یوې مېرمنې په ګډون 15 تنه وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. دغه پیښه تېره ورځ په شینډنډ ولسوالۍ کې په نوې جوړه شوې پشتکو ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې رامنځته شوې ده. د هرات د والي ویاند وایي وژل او ټپیان شوي کسان د طالبانو د یوه قمندان ملا نعمت الله چې په افضلي مشهور د کورنۍ غړي دي. او د ازبکستان په ترمز ښار کې تېره ورځ د افغانستان کنسلګرۍ پرانیستل شوه. د ازبکستان د سرخان دریا ولایت والي د دغه کنسلګرۍ پرانیستل د دواړو هیوادونو د سوداګریزو اړیکو او د پانګونې په برخو کې مهم وباله. د بهرنیو چارو وزارت د ادارې او منابعو مرستیال هم د یادې کنسلګرۍ پرانیستل د دواړو هیوادونو لپاره یو مثبت او مهم کار وباله. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.